السلام علیکم ویور زم رستاز خپل پیزان خان راغلی ما امیر ظهیر سر سره. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څنګه خیر سر؟ خیر دی ټیک ټاک. سر جی تاسو سبا نن په دې ټاپک زه خبرې کوم چې صدارتي نظام څه ته وایي. ډیره مننه فیضانه. صدارتي نظام بالکل اول د دې په جنګلو په کار ده چې صدارتي نظام څه ته وایي. صدارتي نظام هغه نظام دی چې د پارلماني نظام الټ دی. لکه د پاکستان کې چې اوس کوم نظام دی دا پارلماني دی، نه د صدارتي د دې الټ دی. نو صدارتي نظام هغه نظامي چې په هغې کې صدر سره ټول اختیاري او په دې کې وزیر اعظم د سره ډوي نه. لکه اوس امریکا کې خو وزیر اعظم نشته، ترکی کې وزیر اعظم نشته، ایران کې نشته. نو چې کوم ځای کې صدارتي نظام نو ټول اختیار صدر سره وزیر اعظم پکې نه. یو خبره. دویمه په دې کې دا خبره ده چې دا اوس عمران خان سره چې کوم وزیران دي کنه، نه دا وزیران ټول هغه کسان دي چې د یو الیکشن ګټلې لري نو بیا وزیران شوي دي. لکه ټول وزیران د پارلیمنت نه اغوستي شوي دي. په صدارتي نظام کې دا کاری چې هغه کې وزیران د پارلیمنت نه ناخلي، لکه بس هغه د صدر خوخه د یونیورسيټي یو پروفیسور راوړي یا بزن سره وزیر کی بل به وزیر کی. نو په هغه کې کابینه چې جوړیږي وزیران چې اغوستي شي نه بار نه اغوستي شي. سر جی دا راته وایي چې نن سبا دا صدارتي نظام باره کې خبرې چالو دي که نه، نو دا څه وجه ده دې باندې راته لږ ووایي. دا اوس بیا بالکل یو څو ورځې وشوې لکه پاکستان کې چې څه ورځې تېرې شي نو بس دا بس شروع شي. دا اوس بیا شروع شوی دی. نو دا ډیر زیات خلک وایي دا پوهه خلک چې دي که نه هغوی وایي چې مړه د دې بل څه مطلب نه دی، خو دا اصل کې د خلکو توجه دا اصل چې کوم اکچوال مسلې دي پرابلمز دي د هغې نه د خلکو توجه اړولو لپاره بس یو نوې شو شادۍ جوړه کړي یو دا باسې هغې لپاره شروع کړی دی. یو خو دا ده. دویم نمبر که چېرې دی په ریل کې غواړي نو څوک یې غواړي نو د پاکستان اسټابلیشمنټ هم صدارتي نظام خوښوي او د پاکستان د پولیټیکل پارټۍ نه خوښوي، خو پی ټي آی یو پولیټیکل پارټي ده چې دی صدارتي نظام خوښوي. او عمران خان هم وایي چې که صدارتي نظام وی او ما سره ټول پاورز وي نه ښه به وه دغه شان دغه سپورټرز هم وایي. سر جي دا راته وایي چې دا صدارتي نظام ر دې نه مخکې لاګو شوی دی په پاکستان کې او که شوی دی نو هغې څه نتایج راوتي دي؟ دا خو کوېسچن دی که نه چې لکه موږ چې صدارتي نظام غواړو نو مخکې پاکستان کې که اپلای شوی نه چې د هغې نتیجه څه راوتې ده. نو دا 1962 کې چې نوی آیین جوړ شو نو هغه صدارتي نظام پکې راغی. نو دویم آیین کې صدارتي نظام و. نو د ایوب خان زمانه کې خو پیور صدارتي نظام و او ټول اختیارات ایوب خان سره و. نو اول خو د هغې هغه آوټپوټ داسې راووت چې ګوره خلک وایي چې د ایوب خان زمانه کې ډېره ترقي شوې ده او دا خبره رښتیا هم ده. خو لکه د نه هم په پاک سټډي کې لیکلي دي چې د ایوب خان په اخیري کال دوه کې خلکو بیا د هغه خلاف هړتالونه کول. نو چې هړتالونه یې کول نو مطلب خو دا دی چې خلک د هغه نه خوشحاله نه وو. یا چې کوم دی رضیع الحق زمانه کې چې مارشل لا وه، د مشرف زمانه کې چې فوجي حکومت و نو خو هغوی صدرانو او ټول اختیارات هغوی سره وو. نو خو صدارتي نظام شه که نه نو هغې خو هغې نه خو خلک لکه څو کسان د هغې ښه وایي د هغې وخت د ضیاء الحق د مشرف د وخت. نو بل خلک داسې هم شته چې هغوی وایي چې دا ښه نه وو نقصانات یې بیانوي. نو مخکې اپلای شوی دی او د هغې څه نتیجه دومره ښه نه ده وتېږي چې موږ د هغې نه امپریس شو او موږ وایو چې بیا صدارتي نظام په کار دی. سر جي دا راته ووایي چې اوس څومره چانسز دي چې دا صدارتي نظام راتلی شي؟ نو په راتلو باندې خو راتلی شي، لکه ناممکنه خو نه ده. خو دا ده چې د آیین چې د پاکستان اوس کم دی 1973 آیین که نه نو سپریم کورټ چې د دې تشریح کړې ده نه په هغې کې دا لیکلي دي چې دا وفاقي او پارلماني نظام د دې آیین بیس دی، روح دی. نو چې دا د دې بیس دی که نه نو مطلب د خبرې دا دی چې که اوس چېرته پاکستان کې صدارتي نظام راوستل غواړي دی نو د هغې لپاره به مکمل د آیین چینج کول غواړي. نو چې مکمل د آیین ته چینج کوې نو لکه دا خو ناممکنه نه ده، خو لکه مشکله خو ډېره ده که نه. سر جي که فرض که دا صدارتي نظام اوس راغی نو دا به ښه وي که نه؟ دا راته وایي. نو په اصل کې دا اوس د ټولو نه قیمتي خبره دا ده. په دنیا کې څومره نظامونه دي، لکه وګوره عربو کې بادشاهت دی او چېرته صدارتي نظام دی، چېرته پارلماني دی. په چین کې صرف یو پارټي ده، بله پارټي اډو نشته. دا لکه څنګه نظام دی، خو چین خو هغه وګوره څومره ترقي وکړه. نو د دې نه موږ ته دا خبره راوځي که نه چې لکه په اصل کې په نظام کې کار نه دی، نظام چلونکو کې کار دی. او پاکستان کې که چې څوک وایي چې پارلماني نظام ناکامه شوی دی نو پارلماني نظام خو اول چلیدو ته پرېښودی شوی هم نه دی که نه. نو دا پکې مسله ده د پارلماني نظام د ناکامۍ نور بله وجوهات دي. نو سیاستدانان خو هم دغه دي که نه، نو چې لیډرشپ دغه دی، خلک هم دغه دی او ایجوکیشن هم دغه عمره دی. نه که نظام هر یو راشي نو چې خلک دغه وي نو هغه نظام به هم هغه حال به وي. نو نظام چلونکو کې کار دی. نو
د دې نه موږ څه داسې نه ګینې چې موږ په دا به هسې لکه یو هغه بیوټیفل ډریم چې ورته وایي چې موږ به وګینې چې بس نظام بدل شي نو بس هر څه به ښه شي داسې خبره نشته دا هغې لپاره پوره یو مایند سیټ پکار دی چې خلک پوه شي نالې به کار کېږي ډیره مننه سرجی دا ټاپک په دې ځای ختم کو ان شاء الله نوې ویډیو کې به ملاقات کیږي الله حافظ